بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ټولو درنو زړه ته نږدې زده کوونکو ته. نن موږ تاسو ته د 4000 لغاتو د کتاب څخه البته د 5م یونټ 10 مهم لغات راخیستي او دا لغاتونه موږ په مثالونو کې هم واضح کړي دي. ان شاء الله چې تاسو به پرې پوه شئ او ان شاء الله چې اوس به ترې نه سم زده کړئ. بیا هم کافي ده ان شاء الله چې چیرې تاسو لومړی ځل راغلي در سره چینل زموږ سبسکرایب کړئ زموږ د نور ویډیوګانو لپاره. په همدې چینل کې پاتې موږ به تاسو هره ورځ اپډیټ ویډیوګانې خپرو. نن راځو زموږ د درس موضوع د 4000 words څخه نمبر 1 لغات د 5م یونټ کې aware ویلی شي خبر ته. aware ویلی شي خبر ته. په مثال کې موږ تاسو لرو I was not aware یعنی معنا دا ده چې زه خبر نه وم. I was not aware یعنی زه خبر نه وم. صحیح شو؟ دویم لغت موږ تاسو لرو هغه ده badly معنا ده ډیر بد. صحیح شو؟ badly ډیر بد. he injured ویلی شي زخمی کېدل. صحیح شو؟ یا خوږول ځان. he injured his arm badly هغه خپل بازو یا لاس ډیر بد زوبل که یا هم زخمی که. he injured his arm badly. Number 3 belong ویلی شي تعلق یا هم مربوط. یا مثلا توی کنه دا مارکر مربوط دی هغه کس ده یا هم دا مارکر هغه پرې مربوط ده. نو belong ویلی شي تعلق ده. صحیح شو؟ مربوط. this phone belongs to my friend. دا تلیفون یا هم دا خپل تلیفون زمون د ملګری پرې مربوط ده. صحیح ده؟ this phone belongs to my friend ویلی شي ملګری ته. دا تلیفون زمون د ملګری پورې تعلق لري. Number 4 continue ویلی شي جاری ادامه. صحیح شو؟ continue ویلی شي جاری یا هم ادامه. صحیح ده؟ we want to continue this course. یا مثلا تاسو do you like to continue this course آیا ته خوښوي چې دغه کورس ادامه ورکړي. we want to continue this course موږ غواړو چې دغه کورس ته ادامه ورکړو. Number 5 error که مو زیاتره ځایونو کې لیدلی وي یا په کمپیوټرونو باندې راځي او یا هم په تلیفون کې کله چې برنامه خلاصو یا بل څه کېږي نو هلته تاسو error درکوي. error ویلی شي غلطي ته. صحیح شو؟ اشتباه. I made an error in my essay so my boss was furious. ډېر یو ښه ده. I made an error یعنی معنا دا ده چې ما یو غلطي وکړه. I made an error ما یو غلطي وکړه. in my essay په مضمون کې یعنی په یو مضمون کې د کتاب ما غلطي وکړه. so my boss نو زما boss ویلی شي مدیر ته رئیس ته. نو زما رئیس was furious زما دپاره چې ډېر په قهر و په غوسه و. یعنی ما په یو مضمون کې غلطي وکړه او زما مدیر راته په غوسه و ډېر. بیا دا جمله وایم I made an error in my essay so my boss was furious. دلته راځو موږ بل لغت ته experience تجربه. I have 2 years experience زه 2 کاله تجربه لرم. felt وم نمبر لغت felt ویلی شي میدان ته یا هم پټی. صحیح شو؟ felt میدان یا هم پټی. the field is full of flowers. میدان is full of ډک ده the flowers ګلون څخه. میدان له ګلون نه ډک ده. Number 8 heart خوږول زخمی کول. does it hurt آیا وای دا does it hurt آیا وای خوږ شولې. صحیح شو؟ یا آیا د زخمی کړلې ته. صحیح شو؟ یا په بل اصطلاح وای my finger is hurt زما ګوته زخمی ده. Number 9 judgment قضاوت فیصله. صحیح شو؟ the day of judgment په ورځ د قیامت. day of judgment ویلی شي ورځ د قیامت ته. Number 10 likely غالبا یا ممکنه ده. غالبا یا ممکنه ده. it's likely to rain today وای ممکنه ده چې نن باران وسي. صحیح شو؟ یا it's likely snow today ممکنه ده چې واوره وسي. نو دا زموږ د نن ورځ د 4000 لغاتو څخه 10 مهم لغات په جملو کې کارونه وه سره د لغات. انشاءالله چې څه به مو ترې زده کړي وي. تر بل درس چې راځم ټول په لوی بخښونکي خدای سپارم. په دې هیله چې زموږ ډېر درسونه هم وګورئ زده یې کړئ
او زموږ درسونو څخه یو څه حد اقل ذهنونو ته کاپي کړئ. انشاءالله موږ باید په نور ویډیوګانو کې قوي راګرځو او تاسو ته به سم درسونه وړاندې کوو. او موږ د کیډس 1 کتاب هم چمتو کړی انشاءالله، د هغه په اړه به هم تاسو زر تر زره معلومات درکړم چې هغه کتاب څنګه ده او په څه رقم طریقو سره به تاسو زده کړئ. نو زموږ آنلاین کورسونه هم انشاءالله شروع کیږي، کتابو سیستمونه یو ځل برابر شي تاسو ته بیا انشاءالله له همدې لارې نه خبر درکړو. تر بیا چې راځم ټول په لوی بخښونکي خدای سپارم، تر بیا ښې چارې ښه وخت د خدای په امان.